د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړلو وروسته نړیوال بانک $600 میلیونه مرسته لغوه کړه. په سلامونو مهار کلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. نړیوال بانک د طالبانو له لورې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړلو په غبرګون کې په افغانستان کې د $600 میلیونو په ارزښت د پروژو مالي ملاتړ لغوه کړ. تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې د طالبانو سره په مهمو مالي مسایلو د رسمیت پیژندنې په هکله خبرې اترې لغوه کړې وې. د نجونو په وړاندې د ژمنې خلاف د ښوونځیو نه پرانیستل په کور دننه او بیرون د سخت مخالفت او غبرګونونو سره مخ دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.